د په دور حیات کې دمه وا خلق ولراله وی جی خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دمه دا او د شپې 1500 روپۍ لیو ار سړی ځل تشپتیره کیو 1500 روپۍ ورکی خلق تباہ ول ورشي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي دمه دا او 1500 ول ورشي ورته وای چې بیګالا نور څوک مپرېدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی د مل چې دا خبر لاړو شیخ جنید صاحب زما کور ته ویلو وسه خو دمه کار څه خبر ازي راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیریم بزرګم د دمه کور ته زم خلکو کې بدنام شي خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے اسلام مرا درکار نیست وہی دی خلق کورتن نوت بی بی پدې می پوي کچ دا 1500 روپۍ دې په کومه وادرانه واغستې ویدیش پکې زما ځان تا ته وقف ته ته چې څه وې زبویم چې خج و انکار خو بنه کې وینا وې خدا کوټه تلاړ وی بی بی ز پیرم صفائی ډیره خوخو ستاد جامو بدن سره پردي سړی لګېدلې دي ورشه غسل وکا اولامبا پاکي جامې واغوند بیا راشه بیا به خبرې دمه بوتله غسل وکړو پاکي جامې په واغسته او راي واسطه چرای واسطه بیا ورته څوي وای بي زه خو ګره داسې پیر غوندې منځونه مم ډېر خوښ دي نو شپه وګدا دا نور خبره بکو خو په دې مانځو درګي او دوه رکعات منستو کا او دوه بزو کما بیا به نور خبرې کو په مانځو ودرولا او دې په سجده پرې وته او خدای ته وای چې هر چې کردم بود یا اخر کردمش هر چې کردم بود یا اخر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے اللہ زما خودم رکارو چې دا دمه کار زنا وا ماده د زنا نراوست او تا ته به ودراولا زما خودم رکارو او دینه مخکي پس رجوع اے قلبی کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا زما کار نه دی داستا کا پس رجوع قلبی کار ترا قلبها قلبت فعل مصطفی اے اللہ د دې زړوس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے الله د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنا نه تور کو ځان سره تعلق پیدا دمه چې دا ورته بیوش تر سبا پورې بیوش پرتاوال سبا چې را پاسه دا د شیخ جنید بغدادي په لاس بیعت کو د خپل وخلو یا بزرګ شوا بزرگان دې توای چې دمه به راونی وي د دمو کور تتلل به سعادت ده